بل خوب ده وایي قبر شکوو زوړ قبر راوځي د مړي هډوکي پکې وي بېرته یې پټ کړو بل ځای بل قبر وشکوو وایي 3 ځلې یې همداسې قبرونه وشکوو په هغه کې بیا نور مړي راوځي او د مړو هډوکي راوځي او هغه بیا بېرته بندوو وایي بیا پوه نه شوم وروسته چې زه دا قبر هم پوره وشکاوه او مړی څوک و او څنګه هم ښخ کړ هېڅوک هم نه پېژنم نه مړی پېژنم او نه دا خلک پېژنم او نه دا څوک سره کار کوي او نه پوه شوم په آخره کې دا څنګه شو دی د مړي دا ښخول او دا سر ته ورسېده که نه دا خوب یې کتلی ده نو یو څه وضاحت یې پکې کړی او دا خوب یو تعبیر ترې راوځي هغه تعبیر دا ده یعنې ښه تعبیر نه لري یعنې داسې تعبیر کېږي چې ته خپل کورنۍ یا ملګري دا خپلوانو سره رابطه قطع کېدل دي ځکه دا خوب ځکه داسې تعبیر کېږي چې کله ته خوب وګورې او هغه په خوب کې وګورې چې هغه مړ ده نو دا د هغه په عمر زیاتوالي باندې تعبیر کېږي او چې کله ته خوب وګورې یو کس هغه هېڅ معلوم نه وي څوک ده او صرف ماش کول دې په یادېږي د مړو لیدل دې په یادېږي نور دې نه په یادېږي چې دا ښخول او دا څوک و څه حالت و دا شیان صرف هم دا شکول او دا ویره دغه شیان ته ګورې نو دا په دې باندې تعبیر کېږي چې ته خپلوانو سره رابطه دې قطع کړې ده یا دې قطع کوې اکثر خوبونه چې دي دا په آینده زمانه کې راتلونکي باندې تعبیر کېږي بیا ځینې خوبونه په تېر شوي زمانه باندې هم تعبیرېدلی شي نو دا خوب یا به تېر شوي زمانه کې تعبیر کېږي چې تا خپلوانو سره رابطه دې قطع کړی یا کورنۍ نه رابطه دې قطع کړی ده یعنې دا ښه کار نه ده ته فکر وکړه داسې ده لکه همدغه د چې یو قبر شکوې قبر شکولو نه مراد داسې ته غواړې یو کس ایسته کې د مخې نه دي یعنې هېڅوک نشته هېڅوک نه پېژنې ته غواړې هغه ته قبرونه وشکوې 3 ځایونه قبرونه شکوې او هېڅ معلوم نه وي په آخر کې نو معنا داسې یو چا سره تا اختلاف راغلی یو څوک سره چا سره تا غواړې قطع کړي یا ته د دنیا نه تنګ شوی ته ځان غواړې ګوښه کړي نو دا داسې یو تعبیر لري چې د ملګرو نه یا ستا رابطه قطع کېږي قطع کړی دی ده یا قطع کوې او یا د کورنۍ نه نو دا ښه تعبیر نه لري او په دې باندې هم تعبیر کېږي چې کوم شی ته له لاسه ورکوې داسې فکر کوې ویره در سره چې کوم شی به ته له لاسه ورکوې ځکه مړي دفنول قبر شکول یو شی پرېښودل دي یو شی له لاسه ورکول دي نو په دې باندې هم تعبیرېدلی شي چې ته یو ښه شی یو شی کېدای شي هغه نامعلوم وي خو تا سره دا ویره ده چې یو شی به ستا له لاسه وځي یا ګرځې موبایل فکر کوې چې موبایل به ستا نه پټوي څوک یا نور څه پیسې وي دوکان مې مال وي تشویشونو باندې را تعبیر کېږي دغسې یو نفسي حالت باندې تعبیر کېږي ستا الله تعالی دې وکړي چې ته خپل تعبیر دې نه واخلې دا کوم تعبیر چې ما درته وکړ همدغه تعبیر دا داسې احساس ونه کړي چې دا همداسې احتمالي خبرې زه کوم احتمالي خبرې زه نه کوم د هر خوب څه ماته راځي هر خوب ستاسو وایې زه په دې کې ښه تحقیق کوم او ځان پوهوم او بیا چې کوم شی زه وایم نو هغه اکثر د الله تعالی په فضل سره او الله تعالی په رهنمایي او دغه په اساني سره څه ماته دا اسانوي او پوهه او هغه تاسو کوم اعتماد چې ما باندې لرئ دغه په وجه باندې او کوم اخلاص او اعتماد تاسو کوئ او کوم خیر او جذبه چې ما سره د څه غواړم تاسو ته ورسوم یو خبره پکې وکړم دغه په وجه باندې په خوب کې څه که هغه حقیقي شی وي څه شی وي هغه ماته ښکاري چې کله خوب پوره ویل شي حتی ځینې ورونه دي چې هغوی ماته دا خوب څه ووایي د اول نه اخره پورې همدې ویلو سره زه تعبیر راوباسم هغه خوب یې لا خلاص کړی نه زه ورته وایم بس دغه یې تعبیر ده بالکل دغه ذهن دا تعبیر اخلي او وایي چې بس بل شی کیدی نشي د تعبیر او دا د الله تعالی په فضل سره او انسان د بیا هم انسان چې دغه غلطي لري کیدای شي ځینې ځایونو کې پرون شپه ما خوبونه تعبیر کړي دي په هغه کې یو دوه خوبونه ما نه اشتباه تعبیر شوی ده هغه په دې وجه باندې چا خپل خوب لیکلی و واضح نه و لیکلی چا خپل خوب آواز سره لیکلی و ډېر شور په هغه کې موسیقي غږ وي شور وي نو هغه زه صحیح وانه اورم نو هغه کې بیا یو څه دوه خبرې پکې وي چې هغه ما صحیح نه و اورېدلي او هغه خوب ما صحیح نه و تعبیر کړی او هغه ورونو نه رابطه یې وکړه ما سره واتساپ کې او معذرت مې ترې وغوښته او هغه مناسب تعبیر مې ورته وکړ په دې کې څه تغییر نه راځي هغه کم خوب په کم شکل باندې چې ما د ویډیوګانو کې تعبیر کړي دي هماغسې تعبیر ده د همغه مطابق او کم خبره چې هغه وکړه نو دغه مطابق هغه ته ما تعبیر وکړه
هغوی بیا خوشحاله شول او مشکل یې حل شو. نو کیدای شي په دې ویډیو کې یو شی ولیکي چې دا تصدیق وکړي زما د خبرې. نو کله کله انسان غلطیږي او داسې خوبونه بعضې داسې بیخي زه نه پوهېږم، یعنې داسې دعوا زه نه کوم چې ټولو خوبونو په تعبیر زه پوهېږم. ځینې خوبونه داسې وي چې هغه ماته بیخي خوب نه ښکاري، لکه سوچ غوندې ښکاري. فکر کوم دا سوچونه دي، هغه ته وایم چې دا خوب نه ده، دا هغه خوب نه دی چې تعبیر شي، یا این خواب نیست که تعبیر گردد. هغه بیا وایي چې دا څه وایي، بس دا ځینې خوبونو باندې زه بیا نه پوهېږم. کوم شي باندې چې زه پوه شم او الله تعالی ماته هغه خلاص کړي، یو واضح شي، معلوم شي، نو هغه کې بیا چې کوم تعبیر کوم په هغه باندې مې ښه اعتماد وي. او اکثر وروڼه الحمدلله څوک اعتماد لري، د هغوی اعتماد هم پیدا کېږي، هغوی هم زړه دا خبره مني. والله تعالی اعلم. وایي ما سره 3 کسان وي چې همواره لرګي وي، وایم شنه واښه یا ګیا جمع کړو، زه هم ورسره وایي دا ګیا ریبو وایم تر څو د غوا ماره کړو. فکر کوم غوا زما ده. دا خوب هم هغه لري په ځینو ځایونو کې واضح نه ده، یعنې همواره لرګي وي. نو دا د خوب سره د همواره لرګي وي بس څه معنا ده؟ اوس نور وضاحت نشته. خو که دی نه تېر شو د هوارو لرګیو نه، دا شنه واښه، ګیا، دا ریبل، دا جمع کول، دا بیا ښه تعبیر لري غوا ته. په دې باندې تعبیر کېږي چې دا سږکال چې کوم زحمتونه ته وباسې، کوم صبر، حوصله، کار او ترتیب جوړوې، صبر، نو انشاءالله کال ته دې د دې نتیجه او ثمره ته ګورې. کال ته به یو غوا چې د په یو کال تعبیر کېږي، نو کال ته کوم کال ده او کوم وخت دغه به انشاءالله برکت به پکې، فصل به ښي او اقتصادي حالت به دې ښي. والله تعالی اعلم. او بل خوب ده وایي وړوکی مار وي، زه راګیرومه نشم کولی هغه ونیسم، وایي کله یو پلو لاړ شي او کله بل پلو ته لاړ شي. نو دا وړوکی مار څه ده؟ دا په واړه واړه مار دا په واړه واړه خبرو باندې تعبیر کېږي. شوشونه، غمونه، هغه که چاره یې ونه سنجول شي، حل نشي، نو هغه غټېدلی شي. او په اولاد باندې هم تعبیرېدلی شي، لکه چنجو په اندازه باندې چې کله مار وکتلی شي، نو دا په اولاد باندې هم تعبیر کېږي. په هغه اولاد کې څه کوم فتنه ده، کوم شر ده، د هغو په وجه باندې چې ته یو حرام ګټې یا هغوی داسې یو کار کوي چې ته ګناهګار شي پې، نو په دې باندې هم تعبیرېدلی شي. په مشکلاتو باندې هم تعبیرېدلی شي، یو څه مشکلات به وي ستا مخې ته، تشویشونه به وي، او واړه واړه خبرې ما ویلي چې هغه وي چې هغه پسې که ونه ګرځې، نو هغه خبرې بیا غټېږي، مشکلات جوړوي. والله تعالی اعلم. بل خوب ده 8 کاله مخکې زما خور مړه شوې ده. یکشنبې شپه ما ته په خوب کې راغله، دوباره یې مړه شوې وي، او زه ورته په مړینې وایي خینه ږدمه او سور ټکری پرې اچومه. وایي د دې مرګ په ورځ خړې اوبه راغلي وي په ټول کلي باندې، او ما نه پکې خپل پیزار ورک وي. او دغه مرګ بیا په خوب کې ګوري. نو دا په دې باندې تعبیر کېږي چې ته غواړې چې هغه ته اوس فکر کوې چې هغه ته که مریضي حالت یې تېر کړي، سخت حالت یې تېر کړي وي، نو کریزو نه مراد دغه خوشحالول، دغه ته خوشحالي ورکول، هغه بازخواس کول. یعنې ته اوس غواړې چې هغه ته کاشکې دا مې کړی وای، یا که وایي اوس ما به دومره علاج ورته کړی و، ما به دومره ښه وخت ورسره تېر کړی و. په دې باندې تعبیر کېږي. او په دې باندې تعبیر کېږي چې تاسو دا غم نشئ هېرولی، دا چې وفات شوې ده مرحومه، تاسو باندې ډېر سخت اثر کړی، حتی په ټول کلي کې چې دی وفات شوی کوم وخت باندې ټول خلک ترې متاثر وو، ټول خلک ورته دعا کول او خفګان وو. او دا ستا پیزار چې ورک کېږي په دې ورځ باندې په خوب کې ستا پیزار ورک شوی ده، نو دا په یو قیمتي شی، یو نږدې شی، یو ښه شی هغه له لاسه ورکولو باندې تعبیر کېږي. چې هغه همدغه خور بیبي دي چې تا له لاسه ورکړی و، یعنې دومره په تا باندې اثر کړی د یو چا په یو ځای کې په نیمه لاره کې د یو چا پیزار ورک شي، نو هغه به څه کوي، څومره به پریشاني پرې راځي، له کومه به کوي. نو دغسې ستا د خور وفات هم همدغسې په تا باندې سخته تمامه شوې ده. نو اوس په دې خوب کې تاسو ته څه خبره ده؟ تاسو ته دا خبره ده چې تاسو باید صبر وکړئ او د ده دا غم هیر کړئ، تشویش ونه کړئ، ژړا ورپسې ونه کړئ، دعا ورته وکړئ، صبر وکړئ، داسې تشویش ونه کړئ، ځکه په یو چا باندې د 3 ورځو نه زیات ماتم نه وي پکار، او صرف دغه یاد پکار ده، دغه ښه خبرې، ښه خویونه یاد کړئ، او هغه ته دعا وکړئ، که وس هم وي حج ورته وکړئ، او که وس هم وي صدقه
او منځونه تلاوت ثوابونه یې ورته وبخئ، دا ټول انشاءالله ورته رسیږي او دغه روح خوشحاله کیږي او دغه مرض په وجه باندې الله تعالی هغه ته ښه درجې به ورکړې وي، ښه ګمان پرې لرو. نو دا و نن ورځې خوبونه. الله تعالی دې وکړي ستاسو خپل خوبونو تعبیر واورئ او مطمئن شئ. دا ویډیوګانې لایک کړئ، دا ویډیوګانې شیر کړئ. چینل کې که نوي یاستئ نو دا چینل سبسکرایب کړئ، هغه د زنګولې بټن د هغه ووهئ چې تاسو ته چې کله خوب تعبیر کیږي نو هغه په وخت تاسو ته ورسیږي، خبر شئ چې دا د ویډیو راغی. اکثر د ماخوستن کې زه ویډیوګانې زه اپلوډ کومه، خو کله چې برق یا بجلي نه وي نو ما نه بیا پاتې کیږي، نو په هغه باندې بیا تاسو نه زه معذرت غواړم. اکثر وروڼه منتظر شوي وو دا څو ورځې، نو انشاءالله زه کوشش کوم چې خوبونه په وخت تعبیر شي. نو تر آینده ویډیو پورې تاسو په الله سپارم. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.